څنګه شوه معلم صاحب؟ وشوه خبره حل شوه خورې پوه شوې خدایه شکر. مريمې لورکۍ دروازه خلاصه که د باندې راوځه پلار د سیدګل ته ځواب ورکړه خبره خلاصه ده مريمې لورې دروازه خلاصه که زه نه پوهېدم چې دا خیخي زما د نازولې لور ژوند تباه کوي معلم صاحب رښتیا وایي ما سیدګل ته ځواب ورکړه زه ټوله دنیا د خپلې لور له خوشحالۍ سره نه برابروم لورې معلم صاحب راته سمه لاره راوښوده لورې دروازه خلاصه که زه به هېڅکله د خپلې لور له خوښې پرته کوم کار ونه کړم ما وبخه لورې ما وبخه مريمې لورې ولې خبرې نه کوې دروازه خلاصه که زه راوځه هله لورکۍ چې مور او پلار دې ډېر وارخطا دي راوځه راځه ما وبخه لورې ما ډېر وبخه لورې نه پلاره ته ما مه ګناهګاره وه ته ما وبخه پلار جانه ته ما وبخه مريمې څنګه یې لورې ښه معلم صاحب دا جړاګانې پرېږدې وښځې پاسې لورکۍ ته مې ډوډۍ راوړه معلم صاحب ستا همدانې کې به هېڅکله یې نه کوم ما هېڅ هم نه دي کړي لورکۍ دا ستا خپل حق و چې باید درکړل شوی وای ګوره لکه څونه چې مور او پلار په خپل اولاد باندې حق لري همدومره اولاد هم په خپل مور او پلار باندې حق لري مور او پلار هم باید خپل اولاد حقونه په نظر کې ونیسي او ګوره لورې پلار دې له مجبوریته دا کار کړی و که نه هېڅ پلار نه غواړي چې د خپل اولاد ژوند تباه و برباد کړي خو ګوره د خوښۍ خبره دا ده چې پلار دې په نره سیدګل ته ځواب ورکړ شکر خدایه چې معلم صاحب په سم وخت راورسېدل که نه خدای خبر و چې خبره به چېرته رسېدلې وه راځه خدای خبر معلم صاحب چې سیدګل به موږ په ارامه پرېږدي او که نه هغه دې ته مجبوروو چې موږ هېر کړي دا خو څه د ړندو ښار نه دی دلته قانون لرو حکومت لرو محکمه لرو قانون موږ ته دا حق راکړی چې د بې عدالتیو په وړاندې شکایت وکړو او که ډېر حفاظت کړو او هغه دغه وکړل بیا دواړه ځو هلته عرضه کوو اوس به څنګه کېږي معلم صاحب ډېره اسانه خبره ده لورکۍ د محکمو او پولیسو دروازې زموږ پر مخ خلاصې دي شیرلالا خان صاحب راغلی راځه خان صاحب راځه شیرو ستړی مه شه کښېنه راسه کښېنه دلته کښېنه خان صاحب هلکه دا وخت کښېنه ډېر په تنګ یم شیرو ورک یې که شه قات مې تریخ دی سیشا بود تا غلام څنګه ده خلک خان صاحب ټوله قصه راته وکړه خبره څه ده خبره خرابه ده شیرو چې په ټول کلي کې ونه شرموم نه یې پرېږدم ته دومره ووایه چې څوک دی نور یې ماته پرېږده خیر محمد یادوم زما راتلونکی خسر خو نه اوس یې نه وژنم کله چې مې کار ترسره شي بیا به یوه شیبه هم رانه ژوندی پاتې نه شي هغه ښاري معلم سره به هم ګورم دا دی خان صاحب دا ټول ستا په خدمت کې دي بس ته امر پې کوه ګوره خیر محمده دغه قضایي بنسټونه او محکمې چې دي د همدې لپاره دي چې موږ خپل حق د قانون لارې ترلاسه کړو اوس دا وایم معلم صاحب چې له کومې لارې شروع کړو ډېره ساده ده ولسوالۍ ته به لاړ شو هلته به یوه رسمي عرضه ولیکو هغه به حقوقو مدیریت ته ورکړو که چیرې کې حقوقو مدیریت وتوانېدل چې موږ ته خپل حق راکړي
او دغه قضیه حل فصل کی خلاصه او که ونه توانېدل محکمې ته به یې رجوع کړي. په زړه کې د ټوپونه وهم معلم صاحب په اوله کې خواریزه ولیکو. درځئ چې ځو. راځئ. ښه نو خان صاحب اوس ووایه چې څه وکړو. دې بېلوزه غوښتل زما په ټول کلي کې رسوا او بدنامه کړي. اوس به دی پوه شي چې سیدګل سره ټکر لکه د غره سره سوک وهل دي. واکشه شیرو همدا نن شپه د خیر محمد کور ته ورشه او لور یې راوله. که چغو چغارې کولې خوله یې وتړه چې غږ یې پورته نسي. ته بېغمه شه خان صاحب داسې وبوله چې ورېنداره مو راوستله. شیرو ستا دا احسان به په ټول ژوند کې هیر نه کړم، خو پام کوه چې څوک مو ونه ویني، که نه غټه لانجه به جوړه سي. خان صاحب درته ومې ویل چې ته نور غم مه کوه، پیریان به هم خبر نشي چې دا کار چا وکړ. همدا نن شپه یې کار ورکوم. که دا کار دې وکړې شیرو په پیسو به دې موړ کړم. اوس زه ورځم ولسوالۍ ته چې د خیر محمد کار هلته به خراب کړم. په خیر لاړ شې خان صاحب، همدا نن شپه ورېنداره به ستا په کور کې وي. خو پام دې ونیسه چې څوک مو ونه ویني، که نه غټه لانجه به جوړه سي. بېغمه شه خان صاحب، خان سر سره راسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ تکړه. بخیر بخیر. وروره یوه عرضه ولیکه. په دواړه سترګو د چا په نوم؟ د خیر محمد په نوم. خیر محمد. لالا جانا په زړه کې د ټوپونه ووهو داسې ښکلی سفر یې زه راته ولیکه پوه شولې هسې نه چې تا بوزو چې خپل خط ولولې چېرته. او د خدای په غضب گرفتار ما شي. و نصرو پرېږده وه چې عرضه ولیکي. ګوره وروره د ما دغه لالا یوه حقوقي ستونزه لري. د ده لور 14 کلنه 15 کلنه لور ده. یو سړي ته چې عمر د 500 شپېتو نه اوښتی دی هغې ته یې لفظ ورکړی دی، شیریني یې نه ده ورکړې. ول نجلۍ هم رضایت نه لري چې هغې سړي سره واده وکوي. د مدعي علیه نوم څه دی؟ لالا جانا په زړه کې د ټوپونه وهم مداري لالی چې کوي پوه شولې ته عریضه دې ولیکه. ته عجب سړی یې. هغه سړی چې تاسو ورباندې دعوا لرئ باید نوم یې دلته ولیکل سي که نه؟ خو وایه که نه. نوم یې سیدګل دی. سیدګل. دغلته یو شاست ووهئ. خیر دغه واخه پیسې راکړئ یو سړی. خیر اوسې. نصرو ژوندی خدای وي که نه. اوسې. ژوندی وي. بس لاړو د خدای په امان. خدای په امان. مخه ده که. خدای په امان. هغه د حقوقو مدیریت. معلم صاحب بې سوادي دې ورکه شي په زړه کې د ټوپونه وهو زموږ نه خو د عریضه هم ښه ده دا د یوه شوبه خو لري. اجازه ده؟ سلام علیکم. جوړ هستئ؟ څه کار مو اوس صاحب یوه عرضه ده ډېره ضروري ده غواړو چې دغه کار خلاص شي. که چې زه یې وګورم. خیر محمد څوک دی؟ نه نه کاکا ګله ډېر ښه کار دی وکړ چې دلته راغلی. د خلکو د حقوقي ستونزو د هوارۍ یوازینۍ لاره همدا محکمې او حقوقي ادارې دي. کور مو ودان مامور صاحب څه درته ووایم، همدا معلم صاحب عزیز و چې په خبرو پوه کړم چې دلته راغلم، کنې زه چیرې او دا ځای چیرې. ولې کاکا ګله دا مدیریت ستاسو د خدمت لپاره جوړ شوی تر څو د خلکو حقوقي ستونزې هوارې کړي. تاسو باید دلته په راتلو شرم ونه کوئ. مامور صاحب رښتیا وایي همدا قضایي او حقوقي ارګانونه دي چې د موږ او تاسو او د خلکو ستونزې هواروي. په زړه کې د ټوپونه وهو معلم صاحب کوم ډول ستونزې دلته هوارېږي و مامور صاحب؟ غوږ ونیسه واوره وره. هر ډول جزایي او حقوقي ستونزې په محکمه کې هوارېږي. د بیلګې په ډول که څوک در باندې په زوره کار کوي یا د ځمکه په زور در نه اخلي او یا ستاسو په څېر
د چا لور پرته د هغې له خوښې نه ځان ته په نکاح کوي دا ټولې ستونزې همالته هوارېږي. او که یا څوک په چا باندې ظلم کوي مظلوم کولی شي دلته مراجعه وکړي. هو خو بیا هم درته وایم چې تاسو باید محکمو ته په ورتلو ونه شرمېږئ. دا دی زه ستاسو عریضه دلته ږدمه چې غونډه خلاصه شوله احکام یې اخلم. تاسو اوس لاړ شئ سبا ته بیا راشئ. خیر اوسې مامور صاحب چې تا له مونږ سره ښه وکړه خدای دې سره ښه وکړي موږ به سبا راشو. سمه ده د خدای په امان. وخت ته مو ښه. هلکانو غوږ شئ همدا چې هوا تیاره شوه د خیر محمد دوی کور ته ورځو. ګلو او سمندر به د کور د مخې په میداني کې درېږي. همدا چې څوک راغلل موږ ته به خبر راکوي. زه فضلو او قادر دننه کور ته ورځو او د خیر محمد لور راولو. تاسو څلور واړه ګر چاپېره پیدا کوئ. پوه شوئ؟ یوه بله خبره پام وکئ چې څوک در باندې شک ونه کړي. ځئ چې لاړ شو. شیر لالا تا خو چې هوا تیاره شي ځو اوس یې تیاره نه ده شوې. هی حیف د هغې ډوډۍ چې تاسو یې خورئ ګول او ده هغه جای ته ورځو چې په همدې رڼایي کې خپل ځایونه په نښه کړو چې د خیر محمد د لور په راوستلو کې کومه ستونزه پیدا نه شي. بل کوم څوک پوښتنه لرئ؟ نه. ځئ چې لاړ شو. ګوره خیر محمده دا سید ګل ما ته چندان سړی ښکاره نه شو. هسې نه چې خدای ما که کوم غلط کار ونه کوي. ته به داسې وکړې چې د یو څو ورځو لپاره به مریمه د مور سره یو ځای د غوټۍ د کور ته ولېږې. هم به یې پام غلط وي هم به یې زړه ارامه وي. موت هم کولی شو په ډاډه زړه په کورونو پسې وګرځو. یاره معلم صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه. زه په خپله هم دې خبرې ته ډېر اندېښمن یم. نو لاړ به شو کور ته مریم او مور به یې د غوټۍ د کره بوځو. ځه چې ځو مهرباني. مور دې درنه زار شي یا لږ څه وخوره. له څه وخت نه د چی شی نه دي خوړلي. هغه ده معلم صاحب له پلار سره دې تللی دی. خدای مهربانه دی ګوندې یو لاره چاره به پیدا شي. نه مورې هیڅ شی زړه ته مې نه کېږي. زړه مې ډېر نارامه ده. که زما خبرې مو په اول کې اورېدلې اوس به داسې نه کېدې. څه درته وایم لور جانې پلار دې کله زما خبره اوري چې اوس واوري. ولې مور جانې پلار مې ولې درته دا حق نه ورکوي؟ آخر ته هم په ما عمر حق لري چې پلار مې لري. خدای دې وکړي چې معلم صاحب هغه پوه کړي چې له دې لانجې نه په خیر خلاص شو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې خورکۍ جوړه یې ښه یې؟ راغلی مریم لورې څنګه یې؟ مهرباني راځئ. ښه یې؟ راځئ مهرباني. شکر. کینه کینه کینه. څنګه شوه معلم صاحب؟ محکمې ته تللي وو عریضه مو ورباندې وکړه. هو عریضه مو وکړه سبا ته یې غوښتي یاستو خو یوه خبره ده. څه خبره شوې؟ هېڅ خبره نه ده خورکۍ. د ما په خیال سید ګل خبر شوی دی چې موږ تللي یو محکمې ته ورباندې عریضه مو کړې ده. خو فکر کوم چې هغه به ارامه کښېنني تر هغې چې سید ګل ته جلب راځي او دا قضیه الفصل کېږي. تاسو مریم ځان سره واخلئ راځئ چې ځو د غوټۍ د کور ته د یو څو ورځو لپاره.
خورې کوټه کې او روجانه راځه راځه راشه چې مېلمانه دي. اوهو خدیجې خورې جوړه څنګه یې ښه جوړ اوهو مریم جانې څنګه یې ښه راځئ درځئ کوټې ته درځئ راځئ. درځئ درځئ. خیر محمد راځه ورور راځه. خیر اوسې معلم صاحب زه به لاړ شم کاله ته دا غواګانې ځای په ځای کړم بېرته زر راځم. والکان که څوک مو ولیدل نو وټوخېږئ موږ پوهېږو. ته ودرېږه. وخېځئ په دیوال باندې. دا خو چک ده. راځئ سوال کول نه ده ځئ چې ورځو. سکینې خوري غوټۍ جانه چیرته ده؟ پلار ساعت د باندې تللی. ډاډه اوسېږه د غوټۍ ماما چې یو کار ته مخه کړي تر څو یې ترسره نه کړي نه پرېږدي. په خوله دې برکت چې ترور جانې تاسو مو ډېر په عذاب کړی. ترور دې در نظر شه لورې څه عذاب دی موږ او تاسو خو پردي نه یو. تاسو دلته کښېنئ زه به لاړه شم خپل ورور ته جامې ورته ورکړم. صحیح ده؟